I want it back. Sing me a song, you're the music you need. Turn me on your... د 1980 میلادي کال د دسمبر 8 چې د بیټلز ویلې مخکښ سندرغاړی جان لینن د 40 کلونو په عمر په نیویارک کې ووژل شو. جان لینن د 1940 کال د اکتوبر په 9 د انګلند یا انګلستان په لیورپول کې زیږیدلی و. Here comes the sun, I say it's all... د وروسته له دې چې په 1955 میلادي کال له پال ماکارتني سره وپېژندل د بیټلز ډلې د جوړولو اراده وکړه. دا ډله د موسیقۍ د ډلو په ټول تاریخ کې تر ټولو اغېزمنه او مشهوره ډله ګڼل کېږي. بیټلز ډله دومره مشهوره وه چې د افغانستان په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې ځوانانو د دوی د جامو او ویښتانو د سټایل تقلید کاوه. جان لینن په داسې وخت په لیورپول کې وزیږید چې د نازي جرمني له لوري پر بریتانیا هوایي بریدونو دوام درلود. د 4 کلن و چې مور او پلار یې سره جلا شول. له ګې مودې وروسته جان لینن له خپلې کور سره اوسېده. د لینن پلار په بیړیو کې کار کاوه او اکثره وخت په سمندري سفرونو وتلی و، نو خپل زوی یې چندان نشوی لیدلی. مور یې چې جولیا نومېده په لومړي ځل یو ګیټار سوغات ورکړ او دته یې بینجو او پیانو ور زده کړل، خو هغه د 1958 په جولای کې په یوه ترافیکي پیښه کې مړه شوه. دې پیښې پر جان لینن بد اغېز وکړ. د پنځلونو د خپلې مور مینه د خپل ژوند تر ټولو ترخه پیښه ګڼلې ده. جان لینن د عجیبو غریبو انځورونو خاص مینهوال و. که څه هم ده په ښوونځي کې ښې نمرې نه ترلاسه کولې، خو د ده استادانو باور درلود چې دی د ښه هنري استعداد په خاطر د آرټ یا هنر پوهنځي ته تللی شي. د نړۍ نامتو امریکایي سندرغاړی الویس پریسلی یو له هغو کسانو څخه و چې جان لینن یې تشویقاوه. د جان لینن مرګ د 1980 د دسمبر د 8 ماښام ناوخته و چې پر جان لینن د نیویارک ښار د منهټن په داکوتا ودانۍ کې ډزې وشوې. جان لینن سخت ټپي شو. قاتل مارک ډیوید چمپمن نومېده چې د بیټلز ګلې زشت مینهوال و او له هوایي څخه د لینن د لیدو لپاره نیویارک راغلی و. چپمن له څو میاشتې پخوا څخه د جان لینن د وژلو پلان جوړ کړی و. دی د همغې ورځې له سهاره د داکوتا ودانۍ مخته د جان لینن لپاره انتظار و، خو بالاخره د مازدیګر او ماښام ترمنځ بریالی شو چې لینن وویني. لینن خپل جزه مینهوال ته خپل ډبل فانتازي البم ورکړ او لاسلیک یې پرې وکړ. له دې وروسته له خپلې مېرمن سره د سندرو د ثبت لپاره سټوډیو ته روان شو. په همغه شپه چې کله لینن او مېرمن یې داکوتا ودانۍ ته بېرته راغلل، د ودانۍ په دروازه کې چپمن د تومانچې 5 ډزې پرې وکړې. کله چې روغتون ته کپي لینن ورسول شو، ډاکټرانو وویل چې نوموړی وژل شوی دی. چمپمن د 1981 په جون کې د لینن پر وژلو اعتراف وکړ. ویل چې دا کار یې د دې لپاره وکړ چې خدای ورڅخه غوښتي و. نوموړی په 20 کاله بند محکوم شو. د نیویارک ایالت په اوپسټ محبس کې په 2000 کال کې د 20 کاله بند له تېرولو وروسته 11 ځلې د بخښل کېدو غوښتنه وکړه، خو د جان لینن ماندنې او نو یې غوښتنه رد کړه.